السلام علیکم ورحمت الله. زموږ د مخفي کیمره مې لګولې ده. یو چا راته د دغې ماشوم په هکله یو څه ویلي وو، نو زموږ زه هیله کوم ضرور دغه ویډیو وګورئ او د دغې ماشوم هغه ژوند قصه تاسې واورئ. السلام علیکم. بچه څنګه یې؟ څه کوې؟ څو روپۍ دانه ده؟ شپږ روپۍ. بچه مکتب ولې نه دی؟ مکتب به دې حالات کې څنګه و ماما؟ دې غریبۍ دې واده حالات کې پلار دې څه کار کوي؟ پلار مې نشته، په حق رسېدلی. ښه څنګه په حق رسېدلی؟ زه اوس 4 کاله کېږي چې ما ته زنګ راوړی چې بچې زه ځم، نو دا تا ته ورځ نه کوم او هلته ته ځم، همالته به کاروبار کوم. دا نور رانغی؟ نور رانه نه دی راغلی. دا تاسو زنګ ووهلو نمبر یې بند دی؟ نه نمبر یې بند دی، بیخي معلومات یې څه شو. او نور ورونه دی؟ نور ورونه مې نشته، یو وړوکی ورور مې دی، 12 کسان کور کې دي. دغه پلاستیکونه خرڅومه، کله 50 کله 40 روپۍ غټې ماشومان او هغو کار پرې نه کېږي. ورونه دې نور شته تا نه غټ؟ نه او وړوکی رانه شته، غټ رانه نشته دی. دا تو کار کوي؟ او همداسې کار کوم. ښه بچه کور ته ځو، که چېرته دا حقیقت وي خو یو څه مرسته به در سره کوم. ځي؟ ځې را سره؟ کور هم چېرته دی؟ سراچه کې. ښه ځه کښېنه ګاډي ته ځو. کښېنه. انشاءالله یو وس مطابق به ورسره مرسته وکړو. نو زما د هیله کوم ماشوم را سره کښېناست، راځئ چې کور ته یې ځو. هیله کوم را سره اوسئ. بچه فامیل کې څو کسان هستئ؟ فامیل کې نه وه. څو وروڼه څو خویندې؟ یو دوه وروڼه او شپږ خویندې. دوه وروڼه شپږ خویندې او یو مور مې. بچه دغه اختر تېر شو، سم کړي وو کالي مالي؟ نه هېڅ موږ چا نه وو کړي مال. کالي نه وو کړي؟ نه موږ کالي نه وو کړي. او اختر کې موږ ته راوتلي هم پلاستیکونه مې خرڅولي. څو روپۍ د کار ده کړی؟ دغه 500. 500 روپۍ کار ده کړی؟ او بچیا نن د 100 روپۍ کار کړی. 100 روپۍ ایښې وه. سهار نه څو بجې دي اوس؟ سهار نه چې وتې یعنې څو پلاستیکه دې خرڅ کړي؟ ډوډۍ نه خوړلې؟ دا ډوډۍ را چېرته خوري؟ کور ته ځي؟ غرمې ډوډۍ نه خورې؟ زمونږ د سهار نه وتی دی او د غرمې ډوډۍ به نه خوري، شپې کور ته ځي، دا شپې کور کې ډوډۍ خوري. نو اوس تقریبا چې 2:30 3 بجې دي، نو په 100 روپو به دا به څه ډوډۍ وخوري؟ السلام علیکم. دغه ماشوم چې کومې خبرې کړې چې واقعا چې هغه حقیقت لري، دغه فامیل دی. ښه څنګه خاوند چې تله وروره اوس ورې له تلی به موبایل یې راوکړ او بند شو دا 4 کاله شي. بس سره بیا کور ته رانغی، نه یې مړی سو نه یې ژوندی معلومېږي. او بس دغه هم د کور سرپرست دی، غریب خلک یې خرڅوي. او بس دغه ماشومانو ته لې 50 روپۍ راوړي، لې 20 راوړي، لې 40 راوړي. خدا کو دې شي دا رقم لګوي 40,000 روپۍ روانې قرض ده، 80,000. زما دغه 6 لورګانې دي. 6 لورګانې دي او 2 مزامن دي. او هغه بل؟ د هغې 2 لورګانې دي او یو یې زوی دی. هغه بل زموږ یو بل خور هم ناسته ده چې د دغې خاوند پوډري دی او دغه خور هم د دې د ماشوم ور په غاړه ده. خدای ما ته را په غاړه کړي وروره، زما په غاړه دي. بس دغه وړکی غریب که تیشی راوړي ښه وي، که دغه نجلکۍ وځي پټي کې سابه راوکړه، دغه پاخه کړو ویې خورو. یو شی هم نشته، یو شي دغه کوم نسته. اختر راغی، د چا وي چې جامې راته واخلي، چا وي چې چپړې واخلي، چا وي چې زړوکی راته واخلي. همداسې خدای چې اختر تېر شو، نه وړه سته دی، نه غوړي سته، نه ښه سته، نه بس هغه 40,000 روپۍ راباندې و چې کله کې پرتې دي، نه را سره څوک قرض کوه، نه ښه کوه، نه بد کاني. بس هغه یو ورته 500 روپۍ تاسو څنګه ګزاره کوئ دونه فامیل؟ بس خو لږ لکب خواران یې وخوري، نو بس څه شی به وکړو، بېته به حساب وخورو. د پټي او دغه غریب دغه خلطې خرڅوي، ماښام راسي، سبی وخت یې وځي، ماښام راننوځي. 50 روپۍ راوړي، لې 40 راوړي، لې 50 راوړي، دې نه اضافه نه راوړي.
دغه د پټي د ټینډې څوک ورکړلی سابه ورکړه دغه راوړې پاخه کړو بس وخورو په دغې ګزاره شي. زمونږ دغه دوه فامیله دي نو زمونږ دغه دوه فامیله دغې ماشوم ور په غاړه دي دغه ماشوم دغه ماشوم دی خیر دی دا کله شپږ باندې خشي او کله دوه خشي او کله درې خشي نه او وګوره راځم بیا دوی سره یو کپ وخورم چېرته یو کپ ډوډۍ هو تر دې اخیستی نه نو نه خالي دې وکړي چا پیسې درکړې اختره درکړو چا زمونږ دا مې ستاسو وي دا یې ستا دی د میاشتې کله یو ځل یې راښکاره شي کور ته کله هغه هم ورک دی نسته دی دا ما ته خدای په غاړه کړي چې ورور یې بیا مې ګزاره کړي بچیا صحیح ده هغه زمونږ د دغې ماشوم دغه کالي وګورئ دغه خپله دغه کالي وګورئ دغه بچیا پلار دې چېرته دی ګوډري دی چېرته ګوډري دی ګوډري دی کور ته راځي نه راځي زمونږ دغه دوه فامیله سره یو ځای شوي یو دغه فامیل دی دغه جدا فامیل دی دواړه په یو ځای کې بس دغه ورته مالامال دی خدای لاوال دی فقیر سبا وځي 7 بجې ماخوستن رسي کله په نارې رسي کله چا ورکړي او کپ کړي په نارې نه ورسي شپږ ډوډۍ راوړي بس دغه ته کپ کړم ورته ورې کړم بس وځي دغه که دا کارونه کې څه کول بس ناستې وروره دا خو خدای سرې ته ناستې به مور او بچي اختر راغی نه خدای کو چپاړې وي نه خدای کو جامې وي نه ښه و نه بد همداسې تېر کړه خوار او زارم تېر کړه اختر څه به وکړو اوس مو دغه کړي وچه پله کې واغوښتې تبلیغ زره نه راسره د وړو والا قرض که نه راسره ډاکټر کاني نه ښه که نو بد دی چې ستاسو خو څه ورځ نه ده که یو ورځ ده بس رخصت راکړئ چې واړه وروړو چې ناروغ به شي چې زه بېرته کور ته ځم دغه زوی مو ورسې وړه نه ورکړي غوړي نه ورکړي بس دغه په لشته کې وکاږي سبو یو بېګي رسي بس دغه قرض څوک نه ورکوي نه قرض څوک نه راکوي وروره زمونږ قرض هم څوک نه ورکوي مسافرونو دغه مرستې ستاسې ده چې هغه مسافرونه چې ما ته کله مرسته رالیږي وایي کوم کورنۍ ته ورکړه خدای پاک ته ډېرې کې ورته دې ده موږ سره چې چا مرسته کړي خدای ته ورته ډېرې کې ورکړه الله پاک ته ورسره ښه وکړي چې موږ خوارو غریبانو سره کومک وکړه موږ سره دغه وکړو دغه یو ورکی غریب دی بس دغه وځي وروره دغه ټول واړه راته پاتې دي د نندرور مه پاتې دي زما پاتې دي بس خاوند غریب مسوچ ورک شو په دې کې جر شی په وړ شو بس نه مړی معلومېږي او نه ژوندی سته دی کور ته راته خو بس ورک شو نسته دی زمونږ دا زمونږ د فامیل سره خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته درېږم اجازه راکړئ الله حافظ